بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خالده یاسمین چې د پښتو ډرامو، فلمونو او سټریټ ډرامو یو خاو ټیلنټډ اداکاره ده. هغه د پښتو فلمونو ولې پریخودل او پښتو فلمونو کې د فحاشۍ باره کې سوي دغه فحاشۍ ذمہواری سو غنلې کغواړي د ټول حقیقت نه خبر شي. ویډیو را سره ضرور تر اخره وګورئ او کوم ملګری چې موږ سره په چینل کې نوی دي هغه دې مهرباني وکړي زموږ چینل یار کلیک دې ضرور سبسکرایب کړئ، ورسره د ګونګرو نه هم وخی. خالده یاسمین چې د پښتو ډرامو نه واخله پښتو فلمونو او سټیج ډرامو کې هم کار کړي او ټولو پښتنو هم ډیره خوښه کړي او خاص کر د پښتو په فلم کې چې کمی پنجابي اداکار وي په هغه چې کم د आवाज ډبینګ کیږي هغه هم د خالده یاسمین وي. خو اوس خالده یاسمین د پښتو فلمونو نه لږ په سایډ شوي. آیا تاسو خبرې چې هغه ولې او صدا سي وجه ده چې خالده یاسمین اوس ډیره فلم کې ناراضي او نه یې आवाज ډب کیږي؟ دا ټول حقیقت در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره ضرور تر اخره وګورئ. خالده یاسمین یو انټرویو کې ویلي چې دغه انټرویو د اصغرچی ما سره کړی. هغه پکې دغه خبره په ډاګه کړی چې او د پښتو فلمونو کې فحاشي شته خو دغه فحاشي اوزي د فلم نه نو بیا سویم کو پښتو فلم سوق وګوري. هغه دا هم زیاته کړه چې پښتنو کې داسې ټیلنټډ اداکار نشته چې مین رول وکي ځکه دغه رول پنجابیانو ته ورکړی شي او پښتني اداکاری دا نه خوښوي چې کمی جامې پنجابي اچوي نو هغه پښتني اداکاری نه غواړي چې واچوي. نو په دغه وجه اکثر د خور یا د مور کریکټر ملاو شي ورته. خالده یاسمین وویل که چرته له پښتو فلمونو ته ډانس د پاره دغه جامې لږ غوندې په حیا کړي او دغه د پښتنو لباس ورته واچوي نو ډیره به ښه شي. هغې بیا د یوسف جان باره کې هم دغه خبرې وکړي چې هغه به د پښتو فلمونو اداکارانو او ډایرکټرانو پسې خبرې کولې خو هغه په خپله هم په دغه شیشه یو اداکار او موږ هم یو نو بیا هغه ته نه و پکار چې موږ پسې خبرې کړې وي ځکه اوس یې داسې حال دی او د چینل نه یې هم وویستو. خالده یاسمین دا هم وویل شکر دی د خلکو اداکاري خرڅیږي او زما اواز هم خرڅیږي، په دې هم ډیره شکرګزار یم. دوستانو که هر څه وي خو دوی چې کومه فحاشي کوي او نوم ورته د انټرټینمنټ ورکوي نو دا بالکل غلط کوي ځکه دغه لباس او ډانس د پښتون نوم سره نه ښیي. الله دې دغه خلک پوه کړي. دوستانو تاسو د خالده یاسمین خبرو سره اتفاق لرئ او کنه خپلې رایې را سره ضرور په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو فورم فولو الله سپارم د لوی الله په امان.